بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو اوریدونکو سلام او احترامات وړاندې کوم. نن موضوع دوه خبرې وي. یو د افغانستان حالت به تر کله دوام کوي، څو وخت په وضعیت سمیږي، سیستم اداره به جوړیږي، او بل د ایران او د اسرائیل جګړې، خاصا د ایران که جګړه دوامداره شي په افغانستان به څه اثرات یا خصوصا د اقتصادي او ټولنیز اړخه او یا د امنیتي اړخه. قانون اوریدونکو لیدونکو، اول باید د افغانستان وضعیت ته په ډېره خواشینۍ سره موږ همیشه ادرسونه بدل کړي، حاکمانو بدل کړي دي، نړیوالو موږ ته بدل کړي دي، ملامت او سلامت له موږ نه ورک کړې ده. په اصطلاح عام چې ورته وایي اتل او بوتل له موږ نه ورک ده. خاینین راپورته کوي، موږ ته ډېر ښه ښکاره کوي. ښه خلک، وطنپال خلک، سپېڅلي خلک، په وطن مین خلک، د کار خلک موږ ته خاینین معرفي کیږي، غدار معرفي کیږي. متاسفانه دا مشکل شته. ولې چې موږ ملامت یو، موږ بلې خوا ادرسو ته باید منډه نه کړو. مرګ پنجاب، مرګ ایران، مرګ امریکا، مرګ روس، مرګ فلانی. ما دې ته فکر نه کوي چې موږ خپله څه کوو. واک اختیار د خپل هېواد، د خپل ټاټوبي، د خپل مور سیاست چې لري دا هم پردیو ته په لاس کې ورکړی. په وړیا توګه خرڅېږو، په ډېر کم بې ارزښته قیمت باندې حاکمان یو شی قبلوي. په نورو دنیا د سند هم تلفات ورکوو، هم مړه کېږو د نورو ګټو دپاره. هم هېڅ بس یوه چوکۍ راکړه صاحب، هر څه درته خدمت کوي. واک لاس وهنه ته زمینه مسایل، لاس پوڅي کېنول کېږي. ژمن کسان په وطن کې هېواد کې پاتې شوي نه دي، یا یې وژلي دي، یا یې بندیان کړي، یا تعقیب شوي، یا سپک شوي. چا کړي دي؟ همدغه ملت کړي. بهرني ته څوک زمینه مسایل همدغه ملت یې کوي. دغه اوس مثلا که څوک راپورته شي ملت ته دوه خبرې کوي، صلحه او کنځلې ورته کېږي. ګرچې کنځلې هغه کسان کوي چې د هغوی مور پلار تربیه او ادب نه درلوده، اخلاق یې سم نه و، ځکه اولاد یې بې تربیه لوی کړی. هغه چې بیا سم تحصیل کرده پوه کورنۍ مور و پلار هغه بیا راځي دلیل او منطق په باندې خبرې کوي. په هر حال باندې دغه برخلیک موږ ته بهرنیانو جوړ کړی ده. بهرنیانو ته ټول سترګې په لاره دي، که مخالفین دي، که اپوزیسیون دي، که سیاسون دي، که حاکمان دي، که اوس حاکمان دي، که عام دي، ټول همدې ته ګوري چې امریکا اوس څه وخت راځي، روس څه وخت راځي، او دا حقیقت باندې ګرځېدلی ده. همدا همداسې ده. متاسفانه موږ دا کار کړی ده، حاکمیتو دا کار کړی ده، اوس دا کار کېږي. د جهاد په نوم، د اسلام په نوم، د قوم په نوم، د سم په نوم، د ژبې په نوم، د دې نوم په هغه نوم باندې، په دې ګوند په نوم، په هغه ګوند په نوم باندې داسې غولولي یو. دا روان تر اوسه پورې هر یو څراغ خیانت یې وکړ دلته. خصوصا دا 50 لسیزو کې چې کله داود خان په دې غټ سر باندې راپورته شه، برنامه یې نه وه، پروګرام یې نه و، پایې قوي نه وې، سلطنت یې ختم کړ. همدا پرچمیان او کمونستان یې کېنول په واک باندې. بیا پس همدا خلک باندې ورخیز کړه، په شرق یې خیز کړه، په غرب یې خیز کړه. اچھا لیونی شی روان. اقتصادي پلان د دا سم نه و. جرمنیان سره ظاهرشاه پروګرام کړه. ظاهرشاه هم څلوېښت کاله کې چې ونه کړه. خو په هر حال دغه داود خان دغه سیستم خراب کړ، یتیمان یې راوستل، هغه یې دی مړ کړ، او هغوی صاحب کېناستل او بل هم سره وخوړله. ملت هم تباه او برباد کړ. بیا نو صاحب زمینه مسایل سو د اصلي غلو ته، اصلي خانداني خاینانو جنکانو ته اسلام په نوم باندې دوی بیا دومره بې شرم و د اسلام په نوم باندې، چې اسلام په نوم یې خلک مړه کړل. یا خوا پاک مجاهدین چې رښتیا په پاک نیت باندې کوي، څنګه کور کې نه ډوډۍ لري یا د خاورو لاندې دي. دا غله خیر نه. تر اوسه پورې بیا په افتخار هم وایي چې جهاد و اسلام ما کړیم ما کړیم. داود په وخت کې چې و دوی جهادونه کړل. خپله مسعود هم دا خبره کوي، رباني او بلبل هم بیا سپینه ماڼۍ کې لږ جیمي کارټر سره ناست. په هر صورت باندې دا برنامې جوړې شولې. اوس منتظر یو ته ویلې چې امریکا له خلیج فارس نه، د اوکراین مسلې نه و، د ایران مسلې نه و، د نور نظام راټول کړي، بیا موږ ته راسي. چاره نشته. اوس خو همدغه شی د اقتصاد هم په دې ولاړ ده. ځکه بنیاد موږ بنیاد ته کار ونه کړ. نیکو 20 کاله څومره امکانات تعالی وینه که چې غله کېناستله، غله و بس نه یې برق جوړ کړ، نه یې زراعت جوړ کړ، نه یې کارخانه، نه فابریکه. اوس هم یعنې قصه ده، ګلمال نیولی، سړکونه خارجیان ته جوړوي، څه وخت راځي بیا چې ته زر ورسېږي او سړکونه باسي، بیا درونه ښه وویني، بیا ماین په کچک سړک کې ښکارېږي، په پوخ کې بیا نه ښکاري. همدې ته کار کېږي. کوم بند برق جوړ شي یا بندونه جوړ شوي دي، کوم کانال جوړ شي، خو نشته. نو اداره دې جوړ کړه نه، حکومت دې جوړ کړه نه، قانون دې جوړ کړه نه، کابینه دې موقت ته واوسه.
وزیر سرپرست اوسه که ته موقت راغلی اوسه نه وای بیا وای نه امارات نو خو پاسپورت خو د امارات په نوم چاپ کړه تذکره د امارات په نوم ورکړه د اجاره زارې پیسې د امارات په نوم جوړې که څوک مور کوپی ټول پیسې موقت به جمهوریت راځي سم نه خرابې اما به بیرته حواله کوي دایم چاته ادرس هم نه ورکوي ملامت ټول ملت زنده باد و مردباد مسناری وي ملامت ملت ته چار خاين راغی خلکو چغو ته دا خاين ده بس دیور ته زنده باد نارې کړلې کنه اصل اوس منتظر یو صاحب څو بیکاره کېږي بیا راځي ځکه موږ خو څه نه لرو دا خبرې څوک کاله وایي صاحب بې غیرت تعالی صاحب لاسپوڅه دله چاپو کړی دله جاسوسه سه لابیګر د طالب دله لابیګر سه د کمونیست هله سه لابیګر دا شیان باندې معاصر غولول دي خلک راپاڅول دي لکه اوس هم څه چاته وایي غلا ولا کې د جهاد په نوم دا لوی کمونیست صاحب دا کمونستانو غلا شروع کړي کمونستانو خرابي شروع کړي دا کمونستانو کنه وایي هیڅ خرابي نه ده د جګي د خپل مور تی پرې کوي د پلار په سر میخونه وهي خپل خور ته ولادت ورکوي خپل بیت المال چور کوي بیا له کمونستان وکړه کمونست هم تاسو درته ویل تاسو دا کار نه وکړه کمونیزم صاحب چې کېناسته صاحب نه یتیمان راوستله صاحب واړه کومه چوکۍ کېناستله یو تورن بناسته بس جنرالي کې خلکو به سپکوله خلک یې ژوندي خاور لاندې کړل بیا نو صاحب طالب راغی صاحب په هغه کې په کېبل خلک وله صاحب تلویزیون ماتون اوس نن تلویزیون ته ناسته وو په هر سره خو دغه بدبختي جمهوریت خو موږ ولیده چېرته چې غل و په حکومت کې دغه برنامې دي روانې دي نو اوس منتظر یو چې هر وخت پروګرام راشي که وګورم څه اوازه وسي همدغه مې جون کې به دوی توجه کوي خو برنامه بلې خوا ته لاړه دوام به کوي دغه حالت دوام کوي تر اوسه تر هغه چې دا خلک پروژه له دوی نه راغلی تر هغه چې دا د جغرافیه وساتي دوی نور اجازه نه لري دا شیان مه ورته وایي چې مکتبونه پیل کړو دا وکړه دوی دا اجازه نه لري که درلودلی کولی ماشوم هم پیږي چې حکومت بدلوي که حکومت دا رقم کېږي خو دوی نسي کولی ګراو دي فامیل نیم ګراو دي خپله بند پاتې دي وزني بیا همدې ته خوشحال دي بس ملا راغلی د حکومت ته څلور درې ښځې دي پیسې دي ډالر د قصر د موټر د چکرې دي خلاص دا هم هغه بل کار نشته راغلو ایران ته ایران ولې که جنګ دوام وکړي په افغانستان څه اثر هېڅ اثر نه کوي ولې د خلکو ته تشویش جوړېږي د اسلام په نوم باندې دین په نوم باندې هله یهود هله مسلمان په دې غولول دي دا موږ 50 کاله چې ایران وهلو او په سروي میخونه موږ ټول اشکانه یې جوړوله داسې مهاجرین ټکول وهله که بیا ګلاسات بیا سوختم دا لوڅولې دا سپکو تورې ورته کولې دا جنګ یې نیابتي راوړه خو جباودینو صاحب کلاب ته به تیارې لګېږي الوتکې مهمات به د افغانستان لپاره بیا کله چې هغوی راغله جمهوریت کې بیا طالب ته په فراه او په نیمروز کې وسلې ورکولې د کمونستانو وخت نه را شروع ته دا اوسه پورې موږ مسلمان نه وو دلته اسلام نه وو دین نه وو په همدې خبرې احساساتي غولوي وو صاحب هم زبان مې چې شم زبان یم موږ زه به دري ده او پښتو ده ته وروره په ایلیایي و پالایي و فارس چلاوه ترکي دې چلاوه الله صاحب هم دین چېرته دین ته ته به حضرت ابوبکر صدیق ته حضرت عمر ته سپکې سپورې وایي بیبي عایشې ته سپکې سپورې وایي دا شان تا جوړ کړي دي په اسلام کې دا حقیقت ده سیغه میغه او دا کار نه دي په هر صورت بیا تا دین ده ولکم دینکم ولی دین موږ غرض نه لرو ته موږ مداخله ولې کوي ولې تباکې بربادۍ موږ لاس پوچې راولي دلته نن راغله د امریکا تا وایي ته پرون زه په همدغه روس ووهلم په امریکا دې ووهلم په هر چا دې ووهلم په همدغه عرب تا ووهلم پیسو باندې په دې باندې نن وروره ته چې خرابېږي ما یې څه یهود کار څوده دښمن ته دښمن چار سره ضعیف سي مخشاید تم دې ما دښمن یهود هم دې ما دښمن دو دښمن ضعیفیږي لا دې ما په ګټه ده بیا خلک وایي اقتصاد ته من اقتصاد په دغه ولاړ ده مرکزي اسیا هېوادونه دي چین دلته پاکستان ده هرې خوا ته بدیله لاره لرو بل موږ په افغانستان کې اوس امنیت ده یعنې کلیو کوڅو کې امنیت ده داسې ذهني امنیت نشته داسې خلک تعلیل باندې جدا خبر ده بزګر ته امنیت شته ګوره میوې ارزانه سوي دي څاروي زیړ سوي د غوښې ارزانه سوي څومره چې ارتباطات اړیکې نه له بلې هېواد سره یو زراعتي مالداري هېواد ته دا په ګټه ده زراعت زیاتېږي کرنه مالداري زیاتېږي توکي ارزانېږي بل هېواد ته که نه ځي په خپل ملت باندې خوړل کېږي فابریکې خلک مجبورېږي پخوا به ویله خلکو دا خپله کمونستان اکثر دی
احتیاج مادر ایجاد است. کله چې یو شی احتیاج شي بیا نو یو شی جوړېږي. فابریکې موجوده خلک جوړ کړي، کارخانې جوړې کړي. دا خود کفایي ته موږ ځو. څومره د مردار جعلي بې ظرفیت او بې کیفیته توکي د ایران رانیسي موږ په ګټه ده. دا خو موږ ناستي شرم دي، موږ ناستي بانجانمي روب وړي هغه نه بیا یو بوتل 10 بوتله جوړ کړه خو اصلي ده جعلي نقلي موږ ته راځي. تاجران نیسه ملت ته مثلا پیسې خرڅوي خلک. تیل بې کیفیته ده. زموږ مجبوري چې خپل ګاز راوباسو، موږ مجبوري چې خپل سمنټ استفاده وکړو، موږ مجبوري خپل زراعت نه استفاده، موږ مجبوري خپل څاروي خپله غوښې هر څه نه استفاده وکړو، له چرګو هګیو فارمونه موږ استفاده وکړو. کله کله جوړېږي خپله چاپلاسازي فابریکې جوړېږي، خپله موټرو فابریکې جوړېږي، خپله تولید و قالین و فرش و نساجي هر څه باندې خپله باندې کار کېږي، خپله فابریکې د خوراکي جوړېږي. خلک مجبور دي، خلک په کار کېږي، خپلې اوبه مهار کېږي د موږ کره دا په خپله درېږو. چې ضرورت تاجران دي چین نه راوړي، له اسیا مرکزي هېوادونو تر قزاقستان او قفقازه پورې تر قرغیزستان پورې تګ وراتګ کې هېڅ مشکل نشته. هسې وهم ډوډۍ ډاډ جوړي خلکو ته. څومره چې څومره چې اړیکه وسره، څومره چې ارتباط نه دا زموږ په ګټه ده. دلته چې ماته خلکو ویلي چې ویدیو د نه اوږدې نه شي دغه لپاره ډېر نه کوي دا جزئیات لري. فورموله د اقتصادي او سیاسي په دې کې پراته ده چې دغه خپله چین چې آباد شي علت یې همدا وه چې امپراتور 10 کاله دیوالونه بند کړل، هېڅوک نه پرېښوده چې راوړي چې ویسي. خلک مجبوره سوه هر څه یې جوړ کړل. داسې که مفت او مخته یې چې بل څوک یې راوړي بیا دا فایده نه کوي، هېڅ موږ ته تاوان نه کوي، برعکس ګټه کوي. پیسه د موږ پورته کېږي، ارزښت یې موږ پورته کېږي. د دغه غلط فرهنګ او دغه غلط شیان به موږ ته نه راځي، تبلیغات به هم نه راځي. چې څومره ول کېږي د موږ په ګټه ده، څومره چې ضعیفېږي د موږ په ګټه، ځکه برعکس که څومره قوي کېږي موږ باندې مداخله کوي. جنګ راوړي، جګړه راوړي، جنګ و جګړه راوړي، افغانستان تباه کوي، افغانستان تجزیه کوي. من افغانستان دغه فسادونه ټول د جوړ کړي. افغانستاني کلمه د جوړه کړې ده، افغانه د جوړه کړې ده. ټول تاجکستان ته نه وایي، دا تاجکان چې ناسته ولته عربو، تاتارو، ترکمنو، ازبکو، قزاقان دا ول راځي چې وایي چې من تاجک نیستم، تاجکستاني نیستم. ولا ترکمن ازبک ته دا خبره کوي. البته مختلف قومونه د تا په قوم کې افغاني ستر پروت دي، مختلف قومونه دی ول نه کوي. بیا چې راسي بیا خبره همدا کې حکومت ائتلافي جوړ کړه. خپل اساس نه مو فارس اکثریت یې ماغه دا نور نه، دا نور تا وطن نه دی، تا خلک نه دي. دا ټول فساد هم د جوړ کړی دا د لاسپوڅي، دا نوکران، دا غلامان، دا په خوله خورې چې وهي او سپکوي افغاني په درسوخته متای بیا هم چې ناسې ما زهراسم شویاسم احترام دارم بلی شویه تو په زور هم ته شویه کړی په 1489 کال کې 1490 کال کې صفویان هم ته په زوره شویه کړی. انور د مغول په سیمه کې پراته وو هغه تر اوسه پورې هزاره سني دي. تا ژبه یو غوري ژبه د نواق سره په زور ته فارې زبان کړی. پښتون 300 کال حکومت کې ته پښتون په زور نه کړ، درته نه ویل که په زور کړی اوس بنده اوس پښتون سره ودې خبرې کولې. دا کار تا باندې ونه کړ، ظلم ونه کړ او د ظلم در باندې کړی ده. اوس هم در باندې کوي. ته ورساته یا دا نور ناز هستیم، ما فارس هستیم، مشترک هستیم، دیگه هستیم. مثلا ته بیا ته ورسله نصیحت ورته څه کلام نه پیږي. قسم په خدای زاد ډیپلوماټ هم چې دوه درې کیسې ته کوم تاسو بیان څه صورت دی بیا غیرته کړی ولته خو پر صورت باندې موږ باندې دام تاثیر نه کوي. د موږ حکومتونه اوس ترغه چې خپل نسل نوی نسل راځي په خاصه په خپل خود درېږي، خپل صاحب د دې وطن کېږي، خپل حاکمیت په لاس کې اخلي، خپل وطن ته کار کوي، ابای ته کار کوي. ترغه پورې موږ دغسې پردیو باندې تړلي یو، پردی به راځي حکومت د جوړېدو ته منتظر یو. دا همت موږ کې نه و، نشته. تر یو زمان وخت غواړي. دا یو مسله د افغانستان چې دا مشکلات حل شي. امریکا او دوی به راځي افغانستان ته، اوس هم تدارکات شروع شوي دي. دې خوا ته به ایران مسله چې سوال شوی و موږ باندې تاثیر نه کوي. د غوهر ټکول، ضعیفه کېدل، ورانېدل د موږ په ګټه ده. یو وخت که موږ د احتیاجېږي موږ موضوع کې اخلي، خپل وطن به جوړوي. ومن الله التوفیق. ستا سرور عزیز معالج.